نن سبا څوک هم د سوشل میډیا د ضرورت او اهمیت نه انکار نشي کولی. ټیک ټاک، یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک، واتس اپ او ګوګل او دغسې نور ټول اپلیکیشن د سوشل میډیا د وجود مختلفې حصې دي چې زموږ د کاروبار او د ژوند د اسانولو اعلی او د کار ذریعې دي. د دنیا نه ګلوبل ویلیج یعنی نړیوال کلی جوړ کړی دی چې ملګري مو یا مو د فامیل او کورنۍ خلک هر څومره لري او د دنیا په کوم ګوټ کې ژوند تیروي، صرف په یو کلیک ورسره رابطه کولی شو او لیدلی هم شو. د ملګرو او همزولو به ډیر لري وو، خو هم د دې سوشل میډیا له برکته ورسره تل په رابطه کې جوړ او ملګري اوسو او د یو بل د حال احوال نه خبرېږو. مسافرو ته مسافري نیمه کړې او اسانه کړې ده. پخوانو وختونو کې به مسافرو خپل بچیان کلونه پس لیدل، چټې به په کالونو کې تلې راتلې، او نن سبا خو لمحه لمحه مسافر د خپلو بچو او کلی وطن د حالاتو نه خبرېږي. تعلیمي زده کړې پې هم کولی شو. د دنیا د مختلفو یونیورسټو او کالجونو نه سندونه او ډګریانې اخیستلی شو. آنلاین بزنس او کاروبار پې کولی شو او نن سبا ټول تقریبا آنلاین کاروبار کیږي او خلک لګیا دي په میلیونه ډالره ګټه کوي. څه وخت پس په بیا ټول آنلاین کاروبار کیږي. د دې نه علاوه که چاته څه زده وي او ښه پیغام ورکول غواړي نو دا یې بهترین نظریه او ښه پلیټ فارم دی. ښه او مثبت پیغام خورولی شي. که په یوټیوب خپل چینل جوړ کو نو د خپل کلی حجرې، غم او ښادې او کلتور په حواله ویډیوګانې ورکولی شو. د خپلو د کلتوري څیزونو ساتنه او پالنه به هم کوو او پیسې به هم ګټو. سوشل میډیا ځکه د هر چا خوښه ده چې د هر چا د خوښې سامان پکې شته دی. بس خو چې څه دې خوښېږي نو هغه څه ګوره پکې. د دې مذکوره فوایدو نه علاوه نقصانات هم ډیر دي او خفه کېږو به نه. موږ پښتانه ته فایدې بیخي کمې او د نشت برابر اخلو او تاوان او نقصان ته زیات اخلو. ښه او مثبت کارونه پې کم کوو او منفي او خراب پې زیات کوو. بس خو د ټایم پاس او وختیري ذریعه مو ګرځولې ده. ګنټې ګنټې به بیکار او بې خونده ویډیوګانې ګورو، هسې به خپل وخت ضایع کوو چې د بې شرمۍ او بې حیایۍ نه به ډکې وي. دا حال دی نو موږ پښتانه به لګیا وو، خپلو کې به یو او بل ته کنځلې کوو، یو او بل به سپکوو. خو که څوک چېرته ښې خبرې کوي او د ښو خبرو پرچار کوي نو څوک 2 منټه نه ورکوي. ګمان یې دغه وي چې ولې په دې ښو خبرو باندې خپل وخت خراب کم، خو په خرابو یې په ګنټو وخت نه خرابېږي. ګرانو ملګرو، خبره مو د سوشل میډیا کوله. په لومبۍ برخې کې مو څه ګټې او تاوانونه د سوشل میډیا بیان کړي وو. دغه یې هم د تاوان په اړه یو څو خبرې دي چې کول یې غواړم. د ټولو نه زیاته مهمه خبره نن سبا مور پلار ته د خپلو بچو پیښه ده چې نه یې بیخي د موبایل نه لرې ساتلی شي او نه پې بیا خیال کولی شي. بعضې میندې په دې څیزونو نه پوهېږي چې موبایل څنګه استعمالیږي، نو بیا یې بچیان په اوتو بوتو سر شي په موبایل به هغه څه ګوري چې د دوی د عمر سره به نه ښایي. ښه خبره دغه ده چې دوی ته انټرنیټ ډیټا وانه چوئ او دغسې ساده یو ګیم 2 ورته موبایل کې وساتئ. ګنې نو بیا به مو په بچو خاوه نه شي او بیا به رستو په سرو سترګو ژاړئ. ګرانو ملګرو، هغه خلک سپورټ او فالو کوي چې څوک تاسو ته لګي چې دا سړی د کار دی او د ده نه یو څه زده کولی شو. هغه څوک فالو او سبسکرایب کوي چې ستاسو مذهب، کلتور او پښتونولۍ ته نقصان نه ورکوي، تاسو کې شعور او ښه اخلاق راولي. دومره زیاتې مه استعمالوئ چې د کور او ملګرو د
ناستې پاستې نه مو وباسي. خپل کور، بچو او ملګرو ته پوره وخت ورکوئ. تاسو به لیدلی وي چې څوک په سوشل میډیا زیات اکټیو وي نو هغه په عملي ژوند او سوشل لایف کې دومره د کور او کلي د غم او ښادۍ نه پاتې وي. وخت کم ورکوئ خو زده کړه ترې زیاته کوئ. هغه خلک سپورټ او فالو کوئ چې څوک ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي. هسې چاته لایکونه مه ورکوئ. ستاسو د لایک د وجې بیا داسې بې شرمه او بې خونده خلک مخکې لاړ شي چې د ټولې معاشرې د بېګاړ باعث وي. او که دغه سړی غلط او د ګناه کار کوي نو ته ورسره په دې کې برابر شریک یې. د محترم دیدار یوسفزي صاحب خبره چې که پښتنو په سوشل میډیا ذهني مفلوج خلک نه فالو کولی نو نه به نفرتونه وده کوله او نه به مونږ نړۍ او دنیا ته داسې سپک وو. راځئ چې نور سوشل میډیا د ښه مقصد او خیر ښېګړې دپاره استعمال کو. ښه او مثبت کار ترې واخلو او نور خپل قیمتي وختونه هسې بې ځایه خراب نه کو ځکه چې وخت ډیر قیمتي ده خو مونږ ته احساس نه کیږي. ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او شیر یې کوئ او یوټیوب چینل مې خامخا سبسکرایب کړئ. ستاسو مینه زما حوصله زیاتوي. خوشحاله مو غواړم.